نه قرارداد لاهور نه د امتحان حواله سره قرارداد لاهور ډیر اهم دی کنه اکثر په امتحانونو کې به سوالونه راځي ام سی کیوز تی راځي ډیر زیات آسان دی ګورئ د مسلم لیگ یو سالانه جلسه وا سالانه جلسه مینز چې دغه وخت کې په دغه زمانہ کې به پاټو یو خپل انوال گیدرینګ کو یو غټه جلسه به کوله اسی ور جلسه هر وخت کنه یو غټه جلسه به کوله د مسلم لیگ دا سالانه جلسه په لاهور کې وا قاضي اعظم د دې جلسې صدارت کو او دا درې ورځې وا د 22 نومبر تر 24 مارچ پورې وا او کال 1940 دی جلسې ته ویلی شي چې 1 لاک خلک راغلي او لکه میجورټي اف دم ور مسلمز ډیر پکې مسلمانانو نو د 1940 دی جلسه کې چې د لاک مسلمانان راغون شو او د انډیا وي د ټولو علاقونو راغلیو نو دا ویلی شي چې د 1940 نه بعد د مسلم لیگ روټ شروع شو او بیا مسلم لیگ سو وخت پس چې کوم دنه یو غټه پارټي وا حقیقت کې او هغه بیا د 1946 سلیکشن کې پروف شو نو اوس ګورئ په دغه جلسه کې په 23 مارچ باندې دا سړی چې مولوي فضل الحق دا مولوي فضل الحق ابو قاسم فضل الحق نوم کنه اے فضل الحق ورته ویل شي د په شهر بنگال باندې مشهور د په 23 مارچ باندې دا قرارداد پیش کړي کوم ته قرارداد لاهور وای نو دا قرارداد په 23 مارچ باندې پیش شوی خو په 24 مارچ باندې منظور شوی دی دا یو خبره به تاسو د ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې قرارداد غره منظور شوی په 24 مارچ باندې نو دا قرارداد اصل کې اوسه نو قرارداد په اصل کې د مسلمانانو لپاره په هندستان کې د جدا ملک مطالبه وا خو اوس په دې کې بیا د مولانا ابوالکلام آزاد چې خپل کتاب کې لیکلي دي یا نور داسې ډیر رائټرز دي چې هغه لیکلي دي چې د 1940 په دې جلسه کې دا قرارداد چې کومو په دې کې په اصل کې د جدا ملک مطالبه بالکل نه وا بلکې د مسلمانانو لپاره په هندستان کې د خود مختاری مطالبه ولا آزادای نه خود مختاری لکه مطلب دار چې څنګه صوبایي خود مختاری چې ډیر اختیار ولا پکار دی نو وای اکچوال کې دا ودا بیا روست وای دی چې کوم در الګ ملک مطالبه ته جوړ کړه حقیقت چې ارسه دی خو د امتحان حواله سره د مطالعه پاکستان حواله سره چې کوم خبره ده نو دا قرارداد په اصل کې د مسلمانانو لپاره د الګ وطن مطالبه وا او دا د 1930 د علامه اقبال هغه چې موږ خلک وایي چې د پاکستان تصور پیش کړو دا د هغه اعاده وا ریپیټیشن نو خبره په اصل کې لکه دا په آسان الفاظو کې په اردو کې چې موږ نه داسې وا چې هندوستان के वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है उनको मिलाकर मुसलमानों के लिए एक अलग वतन कायम किया जाए د دې قرارداد لاهور اهمیت څه دی یو خو ما چې څنګه تاسو ته وی چې دینه پس بیا مسلم لیگ زور ونیسو نو قرارداد لاهور د پس اوس مسلمانان چې یا مسلم لیگ چې نو دا هغه د یو سنگل ایجنډا ځان لګړه او یو ډیسټینیشن ځان لا ډیکلیئر کوي یو منځري مقصود او هغه منځري مقصود پاکستانو ځان له جدا ملک حاصلولو نو دوی خو لکه مطلب دا هغه یو سنگل ډایرکشن کې اوس سفر شروع کو نو دا د دې منزلو او په وکاله کې بیا دا حاصل کو نو دا قرارداد لاهور په اصل کې د مسلمانانو واغه قبله مقرر کړه ډایرکشن ولا مقرر کو دا د دې اهمیت ته او هندوانو دې پس وای دا پروپاګاندا وکړه چې هندو میډیا چې دا نو میډیا سو خو هغه اخبارونه نو په اخبارونو کې دې پس کالمي ولیکل شوی خبرونه دا سرال چې مسلم لیگ او مسلمانانو په هندستان کې جدا ملک پاکستان غواړي نو دا قرارداد لاهور نه قرارداد پاکستان دی نو دا د یور پسې قرارداد پاکستان چې ورته ویني دا ور پسې پروپاګاندا کړي وا او مسلم لیگ ته چې دا خبره راو رسیدا نو هغه څنګه چې مونږه اسانه پښتو کې کنه چې څوک څوک تنګي یو هغه نیک نیم ورته خلی یا بد نوم ورته خلی او پاغي باندې هغه چې کوم دین ورته وي بس زه خدا سي نه مخه چې توای نه بس داسې يم نو مسلم لیگ وای دا نوم قرارداد پاکستان چې هغه پروپاګاندا وکړه د دوی په خوشحالي سره قبول کړي وي بس دا قرارداد لاهور او چې تاسو وایي چې قرارداد پاکستان نه بس دا قرارداد پاکستان شو او پاکستان باسي له نو بیا پاکستان حاصلوم شو نو دا د اصل کې پاکستان سټډیز مطالعه پاکستان دا ټاپک چې دا دوره ګران نه خو چې په اسانه پښتو کې ایکسپلین شي